سر که زه فکر وکړم نو تاسو د ادبي میدان شهسوار یې او ستاسو ناسته شهسوارانو سره هم شوې ده لکه که زه د ووایم چې ستاسو متقدمین او زمونږ مشاهیر غني خان بابا حمزه بابا داسې نور ډېر ګڼ شمېر تاسو هغوی سره ناستې شوې دی د هغه دور شاعران تاسو هم لیدلی دي تاسو سره ناستې شوې دی د نن سبا دور د سوشل میډیا شاعران هم تاسو وینئ د نن سبا په دور کې کوم چې د سوشل میډیا شاعران دي آیا په دې کې د هغه مشرانو شاعرانو سرنګ شته یا به راشي او که نه داسې دی چې د کمزوري شاعران په هر دور کې وو صحیح د بوسبادیان په پخوا وو اوس د سوشل میډیا راغلی دی نو هغې ښکاره شي صحیح او نن سبا چې په سوشل میډیا ګورې نو ښه شاعران هم شته ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي خو پخوا به داسې و چې د خورونې ذریعې نه وي اوس ډېرې دي هر چا په جیب کې خپل موبایل پروت دی دا ریډیو هم دی او ټي وي هم دی صحیح نو په اوسنو شاعرانو کې یو خو دا ده چې کلام پخوا به موږ ولیکو د سیف الرحمن سلیم صاحب دی ورځ ما تپوس وکړو ما ورته سلیم صاحب دا شاعري دي چاپ کې ولې ده نو ما ته وایي چاپ به کړو صحیح خو د دې ټولو خلکو شاعري ورځ په ورځ زیاتېږي او زما کمیږي ما دا څنګه صحیح وایي زه خپل ډایري اړوم راړوم مې کله د شعر وباسم کله د غزل وباسم دا اوسني شاعران چې څه ولیکي تازه په اسات باندې په سوشل میډیا خور کړي صحیح نو چې خورې کړي نو هغه د خپلې ګوتې په کې هم نه یې والي بیا ولا پکې خلک ګوتې وایي چې دا دې غلط کړی او دغه دې غلط کړی نو د دې وجې نه د تنقیدي مرحلو نه تېر نه شي صحیح موږ لکه اکرام الله ګران صاحب خیبر افریدی صاحب زما ډېر ښه دوستان صحیح نو موږ به یو بل ته کلامونه تازه چې به مو لیکل یو بل ته به ورول او په یو بل به مو ښه کلک تنقید کوو چې دا داسې دی دا داسې یو بل ته به ووایي نو چې کله ستا نږدې ملګری او تا ته عیب وښایسته نو سړی خوشحاله شي چې یاره دا چې ولس ته ځي او ولس پکې عیب لټوي نو ښه دا ده چې د ملګري پکې ولټوه او اوس په دې وخت زه وباسم نو تنقیدي نظر چې دی کره کتنه چې دا جاج چې دی دا د ادب دپاره دومره ضروري دی څومره چې دی یو باغ دپاره یو بالي ضروري دی چې شاخ تراشي وکړي او څخه بوټي دې وباسي صحیح